د امریکا د دفاع وزیر لویز اسټین کابل ته راغلی. د روسیې له کانفرانس وروسته او د ترکیې له ناستې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر لویز اسټین په یو ناڅاپي سفر کابل ته راغلی. هغه له افغانستان وړاندې هند ته تللی او له هغه ځای کابل ته راغلی. له اشرف غني سره یې کتلي دي. نوموړی داسې مهال افغانستان ته راغلی چې لا هم امریکا وروستۍ پرېکړه نه ده کړې چې تر می میاشتې پورې له افغانستان خپل عسکر وباسي او که نور وخت وغواړي. خو له دریو لارو څخه چې دفاع وزارت سپینې ماڼۍ ته ټاکلي یې د عسکرو ویستل هم دي. طالبانو امریکا ته ګوتڅنډنه کړې وه چې که عسکر ونه باسي سخت بریدونه به پرې وکړي. دا د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي خپل عسکر تر می میاشتې پورې له افغانستانه وباسي. دا یادونې وړ دی چې د روسیې له کانفرانس وروسته د کابل مذاکراتي ټیم یوې غړي ویلي و چې مذاکراتو کې ډیر پرمختګ شوی او ډیر ژر به یوه لویه لاسته راوړنه ولري. بلخوا طالبانو ته نږدې د ټولنیزو رسنیو فعال خالد زدران هم پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د سولې په خبرو کې اسانه او ژر حل کېدونکي موضوعات مخته شوي چې پرمختګونه له ځان سره لري. ټاکل شوی د ترکیې کانفرانس د یو بل بوند په څیر وي او لویې پرېکړې پکې وشي چې شاید د همدې له امله اسټین هم کابل ته راغلی وي تر څو اشرف غني پوه کړي چې به د یوې نوې پرېکړې ته اماده شي.